خويندې دا خبره واورئ چې اوس چې کوم دی ستاسو ډیوټي نشته دی دلته بس نلکه به په خپله چې کوم دی دا ماشین به اوبه هم ځان ته برابروي. جی کتونکو دا وګورئ ماشاءالله یو بلې خانې ته رالو چې ما او دا ماماجي پکې ډبل بند کې بند که نه نو دم پکې راځي صحیح ده که نه؟ بالکل یې همدقسې ده. او دا راته په تناب بیا خورئ ځان ته که نه؟ دا کار ورته تاسو کوئ دا ورته ضراره کوي. نه بیا خو ونه شوه که نه تناب دغه خو به ګره ووته. سره د په ترو کنیکټ شي دې کې تاسو چې کوم دی د ایکسپایري ډیټ هم فکس کولی شئ چې لکه داسې پکې زکدم 2 ورځې پس به تاسو ته یا 3 ورځې پس ایکسپایر کېږي دا به تاسو چې کوم دی نوټیفیکیشن درکوي. توبه خدای توبه دا کومه زمانه شوه یار. خوشخبري دا ریچن خوشا څومره علاقې دي هغه خلکو دپاره ډېر د خوشحالۍ خبر دی چې تاسو به پېښور ته مردان ته چارسدې ته یا داسې نورو ښارونو ته به تلئ تاسو به اے سی اخیستو فریج به م اخیستو روم کولر به م اخیستو واشنګ مشین به م اخیستو نو ماشاءالله دلته هایر سټور په نوم باندې دلته یو سټور نثار امرچه پلازې ته رالی هریچن مین بازار دی نو دغه خلکو دغه ټینشن ختم شول دلته کې راځي د دې نن اوپننګ افتتاحي پروګرام دی دغه میلمانه راغلي او دلته کې هریچن علاقې ته دغه برانډ دغه برانچ کم دی راوړو نو راځي چې ورشو دوی سره خبرې اترې وکړو دا افتتاحي پروګرام مونږ سره وګورئ. الله د کاروبار برکت نصیب کړي د اختلافاتو نه پکې بچ کړي جایز منافع کې نصیب پیدا کړي او د ټول علاقې ته الله تعالی خیر د دې د لاس نه ورسه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. جی کتونکو دا ټیم ماشاءالله شیخ صفی الله صاحب هم تشریف فرما دی دلته راغلی دی پروګرام ته هر کلیر ته وایي جی مهرباني جی مهرباني الله خوشاله جی دا راته وایي نن د هایر کمپنۍ چې کوم اوپننګ وشو تاسو په لاس سره دې باره کې دوه درې خبرې مونږ سره شریک کړئ. بس تجارت خو ما په تقریر کې وی چې ډېر کامیاب روزګاری او نبی صلی الله علیه وسلم کاروباریانو تاجرانو ته دعاګانې کړي د برکتونو او زما دا امید دی چې د اسلامی آداب په تجارت کې خیال وساتلی شي برکت الله ډېر ورکوي. کم خلک چې د اسلامی آداب خیال نه ساتي او لالچ کوي نو د هغې داسې نغده ګټه خو وي خو په هغه مستقل کاروبار کې هغه برکتونه الله تعالی نه ورکوي. نو چونکې ابرار صاحب عدنان دا ملګري ټول دینداره دي زما دا امید دی چې انشاءالله دوی به د اسلامي آدابو خیال ساتي او کاروبار کې به برکت وي انشاءالله. خوشحاله کېږي. بازار صدر جناب مزمل صاحب را سره ولاړ دی. صدر صاحب څه وایي ماشاءالله تاسو هم شراکت کړی دی. اول خو تاسو ډیره شکریا چې تاسو دلته تشریف راوړو. دا که زه ووایم او په حقیقت کې نو د دې چې کوم دی لکه د دې ټول هریچن او د دې علاقې دپاره د یو امن پیغام دی ځکه چې لکه مطلب دونه غټه کمپني یو ځای کې کاروبار خپل کولاوي نو دا مطلب د دې دی چې دغه علاقه دغه ځای چې کوم دی دا ډېر پر امن دی نو دا د خوشحالۍ پیغام دی د دې هریچن او د دې علاقې دپاره. خو ستاسو ډېره مننه ادا کوو چې تاسو دلته راغلی د پروګرام له تاسو کوریج ورکوئ. یقینا دا د میډیا دور دی او د میډیا په دې دور کې د کاروبار د بړوترۍ دا یوه ډېره بهترینه موقع وي چې داسې د میډیا ملګري وي او بل تاسو زه ګورم را ګورم ډېر ګرځئ را ګرځئ الحمدلله یو پازیټیو چینج ستاسو په دې معاشره کې شته. زما حبیب وصال نوم دی زه ټیچر ټرینر یم او دلته دا نن پرانیسته چې دا د هایر کمپنۍ ده. هایر په دې ټول پاکستان کې ټول خلک تقریبا پیژني او هایر دا دعوه کوي چې موږ کوم څیزونه ورکوو نو دا زمونږ کوالټي څیزونه چې کوم دی د خلکو ته ورکوو. یقینا دا د دې علاقې دپاره د هریچن دپاره د الله تعالی په نعمتونو کې یو غټ نعمت دی چې د هر غونته کمپنی او خپل پروډکټ دلته راوړل او د هریچن د پسمانده علاقې ته کې خودل. سوچ صاحب ماشاءالله د هایر کمپنی دلته کې راله هایر سټور
چې د پاکستان یو ښه برانډ دی نو تاسو په دې باندې دوی ته څه داد ورکوي او یو څو خبرې موږ سره شریک بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو مشتاق عالم صاحب ستاسو ډیره شکریا دا چې ون کیږي نو ماشاءالله اکټیو دا خو ډیره خوشاین خبره ده چې زمونږ هریچن لکه مطلب د هایر کمپنی والا چې کم دی یو برانچ دوی کولاو کو دلته چې دا کم خلک دی نو لکه مطلب څنګه چې منیجر سی ویل چې لکه مطلب د دې شی نه واقف نه دی او چې کم زینو هغه مالته چې کم دی د ډیرو دغه سره ښکار شي نو دا داسې دی چې دا زمونږ کلی دی زید نو دلته به لکه مطلب منګه دوی پوهه کوي ان شاء الله دا خلک او د دې پراتلو سره چې کم دی د هریچن د ترقۍ دا یو راز دی او زه وایم چې دغه شانتي کمپنیان راځي موږ په خوشحالي دا غوي پورا مرسته زمونږ لکه مطلب د بازار د یونین د صدر سیکرټري د ټول کابینټ د غیب د دوی سره پورا مرسته او چې دغه مطلب د شانتي دغه راځي نو موږ باغوي له پورا دغه ورکو ان شاء الله. السلام علیکم. او مشتاق بھائی په واشنګ ماشين کې موږ سره د ټول نه فیچرز دوه دي. یو خدا چې بده کې بیلټ سیستم نشته دا ګیر سیستم دی نو ګیر سیستم فائدہ دی چې ته بیلټ چینج کول او د کې د خرابې امکان به ډېر زیات کمی او دویم دا چې د کې کوم موټر لګیدل یو ډېر سترونګ وي دا غي 10 ایئر چې کوم دی د موټر وارنټي دا لس کال کې بده کې 100 پیری مسله راته به کمپنی کوم تاسو ریپیر کوي فری اف کاسټ ریپیر چارجز به زیرو ایسی کې موږ سره بنیادی دوه قسمونه دي یو د موږ T3 وایو د کدابر چې کوم لګیدل دا درې موږ سره T3 ماډل سي او یو چې کوم د T1 کمپریسر کې T3 ټیکنالوژي دا چې دا په اهم چې کوم ټمپریچر 3740 پورې د دې کولینګ کیپاسټي ډیر زیاته سی وای دا هم یو نیم ټن په نسبت باندې دویمه فائدہ د دې چې دا د 65 نو 70 ټمپریچر پورې هم دا ټریپ کیږي نو خپل زبردست یو نیم ټن کولینګ متاسو درکې د بجلی خرچه به صحیح حساب د بجلی خرچه د سٹارټینګ امپیر 8.5 او دا چې ګنټه یو نیم او چلیږي دا 2 3 4 امپیر ته زبردست په اسانه سره راکوزي دي نو دا چې څومره دا کولینګ سی وکړي نو د خپل د انرژي کنزمپشن کمای اتوماتیکلی نو خو پوینټ دا دی چې دی انسټالیشن فری دی د کمپنی طرف نه خپل کس راځي موږ بوله کمپلینټ کوو هغه کس به راځي هغه به د فری اي سي انسټالي دویم دا د اي سي انسټالیشن نه پس د 10 سال د کمپریسر وارنټي دا او 5 سال د دې پوره قسمه فنکشنل پارټس دي کې پی سی بي سرکټ دی یا چې کوم د کنډنسر د سمره سيزونه دي دا غي 5 ایئر وارنټي دا ایون ګیس لیکیج چې کوم دا غي 5 ایئر وارنټي دا او وارنټي چې کوم دا ون ټایم نه دا د ملټیپل ټایم د کلس پیری مسله راتلا ک 15 پیری راتلا کمپنی او فری اف کاست without any charges چې کوم تاسو مسله حل کړي فریزر چې کوم دی کې مو سره دوه قسمه یو چې کوم دی هغه صرف فریزر هغه ته په یا صرف فریزر باندې چلے یا به صرف په فریج فنکشن باندې چلے او یو چې کوم دی هغه مو سره ډبل خانه والی هغه کې یو سیټ چې کوم دی فریجی او یو فریزری نو هغه ته ملټي فنکشن د لپاره د ګریلو استعمال د لپاره زبردست چې ډبل چې کوم دی د آیسکریم او د کمرشل یوز لپاره لکه کمرشل یوز لپاره دی او دا سنگل فریزر دی د دې خرچه څنګه د بجلی چې د انورټر دی د دې 100 نواله 120 واټ پورې خرچي مشتاق به دې سیټ ته موږ سره چې فریج دی فریج کې موږ سره بیا بنیادی درې قسمه دي یو تم آی او ټی انورټر وایو آی او ټی هغه فریج دی چې دا وای فای انیبل دی د کې تاسو چې کوم د موبایل اپریټ کولای شئ د کوم فنکشن دی هغه د موبایل اپریټ کولای شئ یو کدا موبایل سره بټا شي موبایل سره کنیکټ کیږي انټرنیټ بلوټوث وغیرہ بالکل د وای فای سیستم خپل د موبایل سره د اپ تھرو کنیکټ شي د کې تاسو چې کوم د ایکسپایری ډیټ هم فکس کولای شئ چې لکه داسې به کې زګدم 2 ورځې پس تاسو یا 3 ورځې پس ایکسپایر کیږي دا تاسو چې کوم د نوټیفیکیشن درکې توبه خدای توبه دا کومه زمانہ شو یا ګوره تعلیمونه لازم وګي په خويند مې په ټولو باندې ګوره څومره کسان یې تعلیم وګي چې تاسو فریج هم انټرنیټ آنلاین شو نو بس به ګوره کوم دا څه او دا کوم چې بیا ډیجیټل انورټر دي کنه په دې کې ډیجیټل ډسپلی دا د موبایل غیر تاسو کوم دی په دې خپل ډسپلی د ټچ دا غن تاسو کې چې وګورو کنه جی دا وګوره دا چې کوم دی آی او ټی انورټر موږ ته وایو دا وای فای انیبل دی دا لکه وای فای انټرنیټ دا په سپیشل زون دی د تاسو دغه سامان کې خو د شي کوم چې دا देखिए मेकअप वाला कोम कॉस्मेटिक्स वाले से क्रीम वगैरह تاسو کې خودش او دې دا فرست چل زون دی دغه کوم څه چې موږ لکه پوښ کو کنه موږ به پرنی وغیرہ هغه به موږ بهر کې هودا زه بهر کې هودا ضرورت نشته دی پوزیشن باندې دی سپیشل دی لپاره ډیزاین دی فاست وای چل کوي دا راته ماشاءالله د یخو سیستم خو پکشته خو دی کې خو د پخلی سیستم نشته چې لوخه ګرمي یا سالن ما نه دا فنکشن وګلا نشته فریج خو باندې کولینګ د لپاره دا فریجونو والا ته وایم چې کوم کمپنی نه دی ګوره د یخو کار خو پکړه دومره انټرنیټ سره آنلاین کو پکار د چې د ګرمای سیستم هم پکې چې کم سالن ډړه کې راځي دا ګرمول پکار دی پکار د چې ګرمي کتونکو په ایڈوانس کې ګوره کسٹمر ته ماشاءالله پروګرام لراغلی او فریج والا څه مبارکباد درکو څه وایي لکه څه سوچ مانه چې السلام علیکم ان شاء الله اما بما كسر ما سقط
دا فرانچایز مې سي ګورو لازم مې سي ګورو دا ودرې د موږ له تاسو سره تاسو خبرې مو ورته ما کوم څه وشو دا ما تاسو کله په بارک نه نو په کوم شکل چې دوه برات دا ما ډېر خمل شو اجي کتونکو دا وګورئ ماشاءالله یو بل خانه ترالو چې ما د ماماجي په ډبل بند کې بند کنه نو دم بګ راځي صحیح ده کنه بالکل یم دقه څه ده نو څو کو په شریکت دی وړ کې دا یو فریج نه لیدوانه زه ما چې بیخیتی والی او دا شروعات ما او تا وکړو دا الله په حکم سره خو خدای نه ده صحیح ده بالکل یا مشتاق به اون کې مو سره درې قسمه دي یو ته موږ سولو وایو هغه صرف ګرمولو د پاره یو ته موږ ګریل وایو ګریل سیریز دی چې دا د پخلیم کې سناسه او ګرمول خاطر دی کوي او دریم فنکشن چې کوم دی هغه کنویکشن ور موږ ورته وایو هغه چې کوم دی بیکینګ هم کوي پخلیم کوي او ګرمول هم کوي دا درې وړ اپشن په دې کې موجود دي دې ته چې کوم دی موږ ګریل سیریز وایو بیا کوم اتوماتیک واشینګ ماشين چې دی دا کپړې وینځم دا به وچیم او مانځکای به درې وړ فنکشن په دې کې شته بیا په دې کې چې کوم انپړ خلک کنه مو د اساس ډیجیټل ډیر ماډرن دی په دې باندې انپړ خلک نه پیږي دا غو د پاره دې کې سمپل یو فنکشن دی بس آن بٹن به وي او دا سٹارټ بٹن به وي پاور بٹن او سٹارټ بٹن دا ماشين په خپل سنس کوي چې د کپړو وزن څومره دی دا ډیلیکیټ دی دا ساده دی کاټن دی دغه مطابق په ځان ته بوم پوره کوي صرف هم پوره کوي او تیاری و چې کپڑے ورته درکې نه کده لکه مطلب دا وبو د زمکه نه راوباسي کسي نه دا د دې پراپر انسټالیشن کپنې کس برازي دا تاسو یو نلکی ته فاتنیزي انسټالي او بس بیا خپل بزان ته وبو ځان ته وبو صرف د پاره د خپل ځای دی بیا زمونږ څومره خويند مې دا ماشين نه نو خويند دا خبره واره چې وس چې کوم د تاسو ډیوټي نشته دی دلته بس نلکه په خپل چې کوم دا ماشين به وبم ځان ته برابر او دا راته په تناب به خوري ځان ته کنه دا کار ورته تاسو کوي دا ورته ضرر کوي نه به خو نه شو کنه تناب دغه خو بګره به بلا سي راځي ته هر خبره ده الحمدلله چې ورلد نمبر 1 برند او پاکستان نمبر 1 برند دا د هرچن غونډه کې چې موږ ته مکمل او شو د اوپننګ او اوس به د هرچن خلک په خبر یا مردان تخبه یا شرګل ته تلو ضرورت باغوي ته نه هغه ان شاء الله نزيد دلته خپل علاقه کې ورته خو برانډز او خو پروډکټس یو ځل بیا هم مبارکباد ماشاءالله ډېر په ګڼ تعداد سره دغه خلک رااله او تاسو له ډېره زیاته مینه درکړه سب وای د خلکو تاسو شکریا بارکینه بس موږ د خلکو ډېر زیاته شکریا ادا کوو چې زموږ په شارټ میسج باندې زموږ د حوصله افزای د لپاره موجود دي او دوی نه زموږ د توقع امید په مستقبل کې میږي چې موږ سره ان شاء الله هر قسم کوآپریشن کوي او دوی به زموږ راتل جوړي ان شاء الله دا زموږ امید هم دی او د دوی هم دا توقع لرو مننه جی کتونکو تاسو واورېده جوار حسین صاحب چې کوم دی ماشاءالله کولې خبرې اترې په دې څومره فالټ فریجونه ایسیګان وغیره دا ورسره دي په دغه هم کولې خبرې اترې وکړې ریچن ایرګر څومره علاقې دي دا خلکو ته موږ وایو چې دلته راشئ ماشاءالله دوی سټاپ ډېر نمبر 1 سټاپ دی دوی سره کېنئ د دوی سره سودا وکړئ نو ماشاءالله د پېښور مردان یا کوم غټ ښارونه دغه نه به انشاءالله تاسو له ریټ هم خطر کوي بل دا چې لومبۍ منافع بچت به تاسو ته دا راځي چې کرایي به هم درته بچت کېږي نو تاسو ضرور راشئ دلته ځان له خسته سوداګانې وکړئ په مناسب قیمت او بل کمپنی ده چې کمپنی ده په دې کې شک نه دی پکار دی